السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، الله عزوجل مو راوله. خدای تعالی دې وکړي چې تر دا مهاله پورې به ټول جوړ و روغ یاست او خپل درسونه به په منظم ډول تعقیبوئ. زموږ تاسې د دې هفتې دوهم درس دی. موږ تاسې په تیر درس کې مالګې وپېژندلې، د مالګو عامه او خاصه پیژندنه مو وکړه. موږ دا خبره وکړله چې مالګې یوازې د خوړو مالګو ته مالګه نه ویل کېږي، بلکې مالګې ډېر قسمونه لري، ډېر مرکبات دي او د کیمیا د نظره هغه مرکبات دي کوم چې د القلي د کتیون او د تیزابو د انیون څخه لاسته راغلي وي او یا لاسته راځي. همدارنګه مو مالګې په درې قسمو باندې په تیر درس کې وویشلې. لومړی د مالګو هغه ډول و چې موږ ورته تیزابي مالګې ویلې. دا مو هم ویل چې تیزابي مالګې څنګه لاسته راځي. دوهم مو القلي مالګې ویلې چې کومې مالګې ته ویل کېږي. موږ ویل چې القلي مالګې هغه مالګې دي کوم چې د القلي د انیون یو څه برخه پکښې کې موجوده وي او په تیزابي مالګو کې بیا د تیزابو د کتیون یو څه برخه پکښې کې موجوده وي. او خنثی مالګې موږ ویله چې د ضعیف القلي او ضعیف تیزابو د تعامل څخه لاسته راځي، چې نه د تیزابو کتیون او نه هم د القلي د انیون یو برخه پکښې کې وي. یعنې نه د تیزابو انیون یو څه برخه پکښې کې راځي، نه هم د القلي د کتیون برخه پکښې کې راځي. د القلي د انیون او د تیزابو د کتیون دا نه پکښې کې راځي، یوازې د القلي د کتیون او د تیزابو د انیون څخه لاسته راغلي وي. خیر، پر صورت انشاءالله د نن ورځ په درس کې هم دغه خبرې یو ځل بیا تکراریږي. نو زموږ تاسې د نن ورځ درس دی د مالګو خاصیتونه. مالګې کم خاصیتونه لري. راځو د خیر سره را پیلوو. بسم الله الرحمن الرحیم. نو د مالګو د پیژندنې لپاره دومره ویلی شمه چې مالګې چې دي تریو خوند لري. تقریبا ټولې مالګې تریو خوند لري، خو داسې مالګې شته چې تریخ او داسې مالګې شته چې خوږ خوند هم درلودلی شي، مګر هغه ډېر جزئي دي، ډېر په کمه اندازه دي. خو تقریبا څونه مالګې چې موږ تاسې یې وایو یا یې پېژنو اکثره تریو خوند لري. د مالګو د جوش او ویلې کېدو نقطې چې دي هغه ټیټې دي. نسبت و القلي او تیزابو ته د مالګو د جوش او ویلې کېدو نقطې چې دي ټیټې دي. مالګې میکروب وژونکي دي. مالګې میکروب وژونکي دي څه معنا؟ کیدای شي تاسې دا خبره ډېر وخت اورېدلې وي چې دا زموږ تاسې په کورونو کې یا په دوستانو کې خاصتا په صحرا کې اوس دا رواج شته چې دوی لاندې کوي. دغه د لاندې غوښې چې دي دا بیا ډېر اندازه مالګه ورباندې چیش کوي، ورباندې ویي په دا غوښو باندې او غوښې مکمل په مالګه لړي. چې پوښتنه ورڅخه وکړي چې دا مالګه ولې پر غوښو باندې اچوي، وایي د دې دپاره چې دا ورستې نسي، خرابې نسي. نو دا ورستېدو خرابېده چې دي د کیمیا له نظره په خپله دا د بکټریاوو رشد دی، دا خرابېده په خپله، ورستېده په خپله د میکروبونو سرایت دی او د میکروبونو رشد دی. نو هغه مخه د مالګې په واسطه باندې نیول کېږي. په مختلفو محلي صحي برخو کې هم د مالګې څخه د میکروب وژونکي په حیث باندې ګټه اخیستل کېږي. راځم دې خبرې ته چې مالګې خو مهم صنعتي مرکبونه دي، په دې کې خو شک نشته. ډېر کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي چې د هغو څخه دلته زه تاسو ته یو څو دندې کیمیاوي تعاملونه را اخلم.
لومړی مالګې د تیزابونو سره تعامل سرته رسوي. په څه رقم سره؟ که چیرې یو مالګه د تیزاب سره یو ځای شي، هغه که قوي تیزاب وي او که ضعیف تیزاب وي ضروري نه ده، خو مالګې ټولې مالګې د تیزابو سره تعامل کوي، یو نوې مالګه او یو نوی تیزاب لاسته راکوي چې دا په صنعت کې دا تعامل ډیر مهم رول لري. مثلا زه پوتاشیم کلوراید را اخلم، دا یو مالګه ده. پوتاشیم کلوراید دا یو مالګه ده. کله چې پوتاشیم کلوراید زه راواخلم یو ځای کوم یې د هایدرو برومیک اسید سره چې یو تیزاب دی، HBr هایدرو برومیک اسید سره. دوی یو له بله سره ډبل تعویضي تعامل سرته رسوي، یعنی دلته پوتاشیم چې دی د برومین سره تعامل کوي. پوتاشیم بروماید چې یو نوې مالګه ده دا ورڅخه لاسته راځي. پوتاشیم کلوراید څخه پوتاشیم بروماید لاسته راغلی. جمع HCl د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید ورڅخه لاسته راغلی. دغه اوس بالحاله چې زه تاسو ته کومه معادله لیکمه د HCl پکښې کې لاسته راغله، موږ د مالګې د تیزابو یا د HCl د استحصال لپاره هم کولی سو چې د مالګې او د تیزاب د تعامل څخه ګټه واخلو. اوس وګورئ، پوتاشیم کلوراید مالګه ده، زه په لابراتوار کې لرم. HBr هایدروبرومیک اسید دی په لابراتوار کې لرم، مګر HCl مې په کار دی چې هغه زه په لابراتوار کې نه لرم. نو د دې لپاره زه کولی سم د HCl د استحصال لپاره دا طریقه وکاروم. یو خبره. دوهم، په عموم کې به موږ داسې وایو چې که چیرې یوه مالګه چې دلته پوتاشیم کلوراید دی یو ځای کو د یو تیزاب سره، نو موږ ته یو بله مالګه او یو بل تیزاب لاسته راکوي. د دې مثال په تعقیب باندې راځم یو بل مثال ته. زه لرمه کلسیم سلفیټ CaSO4 کلسیم سلفیټ لرم، جمع کلسیم سلفیټ لرم. اوس زه د دې سره یو تیزاب یو ځای کومه H3PO4 فاسفوریک اسید H3PO4. کله چې د دې سره زه فاسفوریک اسید یو ځای کومه، تعامل یې داسې سرته رسېږي چې دا فاسفیټ ګروپ چې دی د تیزاب د کلسیم سره تعامل کوي. کلسیم 3 اتومه Ca3 کلسیم 3 په قوس کې PO4 ضرب 2. کلسیم فاسفیټ یو نوې مالګه ده دا ورڅخه لاسته راغلی. په دې تاسې خبر یاست چې کلسیم ولې 3 اتومه دی او فاسفیټ ولې 2 راډیکاله دی. کلسیم په دې خاطر چې کلسیم مثبت 2 چارج لري، نو که 3 اتومه سي نو دا به مثبت 6 چارجداره سي، او فاسفیټ چې دی منفي 3 چارج لري، نو که چیرې 2 راډیکاله سي نو 2 3 6 منفي چارجونه، 6 منفي چارجونه به 6 مثبت چارجونه خنثی کړي. او بل دلته چې لاسته راځي جمع، دلته بیا موږ تاسو ته که چیرې زه د توازن کوم، مثلا دلته به زه دا په 3 کې ضربومه، ځکه چې کلسیم موږ 3 په کار دی او فاسفیټ مو 2 دانې په کار دی، نو ځکه به دا زه په 2 کې ضربومه. او اوس هایدروجن زه 6 اتومه لرم او سلفیټ 3 اتومه لرم، نو خو حساب برابر سو H2 هایدروجن به د SO4 د یو ګروپ سره یو ځای سي، او سلفوریک اسید چې یو بل تیزاب دی دا به لاسته راکړي 2 مالیکول 3 مالیکول وبخښئ
شپږ اتومه هایدروجن و، 3 دانې راډیکله د سلفیټ وه. وګورئ دا دوهمه طریقه کې موږ چې شي لاسته راوړه سلفوریک اسید، چې شي په کار واچوله فاسفوریک اسید. یعنې موږ که چیرې په لابراتوار کې فاسفوریک اسید ولرو او موږ غواړو چې سلفوریک اسید لاسته راوړو، نو موږ کولی سو چې یو داسې مالګه دلته ورسره یوځای کړو د فاسفوریک اسید سره چې په هغه کې سلفیټ شتون ولري. یعنې که چیرې اوس مثلا موږ کلسیم سلفیټ ونه لرو، د اوسپنې سلفیټ ولرو، فیرس سلفیټ FeSO4 ښه ورته ګورئ FeSO4. که چیرې موږ مثلا فیرس سلفیټ ولرو، دا یو ځای کو بیا د فاسفوریک اسید سره. اوس موږ زه غواړم چې سلفوریک اسید لاسته راوړم، نو داسې یو مالګه مې راواخیسته چې په هغه کې سلفیټ شته، سلفوریک اسید تیزاب لرم H3PO4 دا مې ورسره یو ځای کړله. بیا به څنګه تعامل سرته ورسیږي؟ دغه PO4 چې دی دا به د اوسپنې سره تعامل وکړي. د چا سره؟ د اوسپنې سره. نو د اوسپنې سره خو داسې تعامل کوي چې دا خو پیرس دی مثبت 2 چارج لري دا اوسپنه، دلته به Fe3 په قوس کې PO4 قوس بند 2 پیرس فاسفیټ یو نوې مالګه به لاسته راسي. چمه هلته په خپله 3 هایدروجنونه پاته دي، یو دانه سلفیټ پاته دی، خو د اوسپنې اتومونه چې دي زموږ 3 په کار سوي دي، نو سلفیټ هم 3 دانې دی، او د فاسفیټ ګروپ موږ 2 په کار سوي دي، نو هایدروجن 6 اتومه سو. نو بیا به 3 مالیکوله موږ ته H2SO4 چې سلفوریک اسید دی دا به موږ ته لاسته راسي. په صنعت کې مهموالی هم دا دی، موږ کولی سو د ډیرو مرکباتو د استحصال لپاره موږ دا طریقه وکارو. دا اوس تاسې وینئ د سلفوریک اسید د لاسته راوړلو لپاره 2 معادلې ما درته ولیکلې، د HCl د لاسته راوړلو لپاره مې یوه معادله درته ولیکله. په عموم کې موږ دغه خاصیت چې دی د مالګې داسې یادوو، موږ وایو مالګې چې د تیزابو سره تعامل کوي. کله چې مالګې د تیزابو سره تعامل وکړي، نو محصول یې بیا چې دی یو نوې مالګه او یو نوی تیزاب محصول دی. د هغه د سلفوریک اسید استحصال لپاره یوه معادله بله درته لیکم چې ستاسې دپاره دا دغسې اسانه سي. د بل وخت لپاره یو بله مالګه راخم، مثلا سوډیم سلفیټ، داسې یو مالګه راخمه چې سلفیټ پکښې کې وي. که زه غواړم چې سلفوریک اسید لاسته راوړم، داسې یو مالګه رااخلمه چې سلفیټ پکښې کې وي. سوډیم سلفیټ دا یو مالګه ده، دا یو ځای کوم چې ستاسې زړه یي دغه تیزاب سره فاسفوریک اسید سره HCl فرض که لرم د جیپله HCl ورسره یو ځای کومه. ورته ګورئ دلته بیا دا یو تیزاب دی د یو مالګې سره تعامل کوي، چې تعامل کوي دا Cl د سوډیم سره تعامل کوي، یو Cl د یو سوډیم سره، 2 Cl د 2 سوډیم سره. نو دلته باید 2 ورکمه، نو موږ ته به 2 مالیکوله سوډیم کلوراید لاسته راکړي. سوډیم مثبت 1 چارج لري، کلورین منفي 1 چارج لري، دا به دواړه سره یو ځای شي. سوډیم کلوراید د خوړو مالګه. وګورئ د خوړو د مالګې استحصال لپاره هم موږ دا طریقه کارولی سو. ښه سوډیم کلوراید خو لاسته راغلی، پاتې سو 2 هایدروجن او سلفیټ، یو مالیکول به H2SO4 هم لاسته راسي، سلفوریک اسید H2SO4. ګورئ موږ وکولی سوی چې د یو مالګې او تیزاب څخه یو بله مالګه او تیزاب چې شکو لاسته راوړو. دا سنتیتیکه طریقه ده د مرکبات د لاسته راوړلو، یا لابراتواري طریقه ده. موږ په لابراتوارو کې کولی سو، په لابراتوارو کې چې دا خلک وایي چې پلانکي استاذ په خپل لابراتوار کې تجربې کولې، د تجربو څخه مقصد چې دی همدغه کیمیاوي تعاملونه سرته رسول دي چې په مختلفې مالګې د مختلف تیزابو سره یو ځای کوو، او بیا مختلفې مالګې او مختلف تیزابونه ورڅخه لاسته راځي. کوم شی چې زموږ مطلب وي، کوم مالګه یا کوم تیزاب چې زموږ مطلب وي، موږ کولی سو چې د مالګو د دغه خاصیت له وجې هغه لاسته راوړو. راځم دوهم خاصیت ته، مالګې د القلیګانو سره تعامل سرته رسوي. مالګې د القلیګانو سره تعامل سرته رسوي. اوس مثلا زه به داسې وکړمه،
مالګې د القلي سره نو څنګه تعامل سرته رسوي؟ زه پوتاشیم هایدروکساید چې دا یو القلي ده، دا به راواخلمه یو ځای به یې کمه د مالګې سره، جمع مالګه به سودیم کلوراید د خوړو مالګو ورسره یو ځای کړم. که چیرې موږ وغواړو د خوړو مالګې ته تعامل ورکړو د یو القلي سره، هغه القلي مثلا پوتاشیم هایدروکساید سره، نو بالکل دی هم تعامل کوي، خاص په هماغه شکل لکه مخکې لومړی خاصیت چې و چې موږ له تیزابو سره تعامل کوي، د القلي سره هم داسې تعامل کوي، نوی القلي او یو نوی مالګه لاسته راکوي. یعنې دلته صرف داسې کېږي د سودیم او پوتاشیم یو د بله سره بدلیږي، یعنې پوتاشیم د کلورین سره تعامل کوي، پوتاشیم کلوراید یو نوی مالګه جوړه شوه، پوتاشیم کلوراید یو نوی مالګه جوړه شوه، جمع هلته سودیم چې دی د او ایچ سره تعامل کوي، سودیم هایدروکساید یو نوی القلي ده، دا ورڅخه لاسته راغله سودیم هایدروکساید. انشاءالله العزیز په دې کې به تاسې څه ستونزه ونه لرئ. صحیح ده؟ دغسې راځمه یو بل مثال ته چې یو مالګه راخلمه د یو القلي سره یې ځای کوم، مثلا کلسیم هایدروکساید دا یو القلي ده، کلسیم هایدروکساید دا یو القلي شوه. اوس دا القلي چې ده دا یو ځای کومه مثلا د هغه د سودیم کلوراید سره، سودیم کلوراید سره، د سودیم کلوراید سره چې مې یو ځای کړله، بیا سودیم او کلسیم سره بدلیږي، د کلسیم سره کلورین تعامل کوي، چون چې کلورین منفي یو چارج لري او کلسیم مثبت 2، نو د یو کلسیم سره لازمي ده چې 2 کلورینه یو ځای سي. دا خو هېڅ خبره نه ده، ما به سودیم کلوراید ته څو ضریب ورکړو؟ 2 ضریب ورکړمه، 2 به کلورین سي، 2 به سودیم سي، دا 2 کلورینه د یو کلسیم سره یو ځای سي، په کار خلاص شو. 2 او ایچ پاته دي دلته، دغه 2 او ایچ به د 2 سودیم سره یو ځای سي، جمع سودیم هایدروکساید به 2 مالیکوله ورڅخه لاسته راسي NaOH. څنګه شو؟ نو د دې څخه دا څرګندېږي چې که چیرې مالګه د القلي سره یو ځای سي، موږ ته به بیرته یو مالګه او یو القلي په لاس راکوي. یو مثال بل هم درته ویمه، که چیرې مثلا یو بل القلي موږ راواخلو، المونیم هایدروکساید چې دا هم یو قوي القلي ده، المونیم هایدروکساید. اوس که چیرې موږ المونیم هایدروکساید راواخلو یو ځای کو د یو مالګې سره، القلي ده د مالګې سره یو ځای کوو، مالګه به نو څنګه تاسې راته وایاست؟ فرض کړئ کاپر سلفیټ یا کلسیم سلفیټ، هره مالګه چې وي مشکل نشته، کلسیم سلفیټ دا یو مالګه ده، دا م ورسره یو ځای کړه. دا چې کله تعامل ورسره وکړي نو څه شی ورڅخه لاسته راځي؟ ښه ورته متوجه سي. المونیم به د سلفیټ سره تعامل وکړي، چون چې المونیم مثبت 2 چارج لري، مثبت 3 چارج لري وبخښئ، نو د المونیم 2 دانې اتومونه به د سلفیټ د 3 دانې راډیکلونو سره تعامل وکړي او المونیم سلفیټ مالګه به لاسته راکړي. دا ګوره یو نوې مالګه لاسته راله، صحیح ده؟ دا خو نو 3 شوه، جمع هلته په خپله کلسیم د هایدروکساید سره، کلسیم هایدروکساید دا که چیرې 3 سي او دا 2 سي، نو به کلسیم هایدروکساید 3 مالیکوله لاسته راکړي، کلسیم هایدروکساید د چونې یا د احاکو القلي به یا مړه احاک به لاسته راسي، 3 مالیکوله. صحیح شو؟ انشاءالله ډېر مشکل نه دی، خدای تعالی دې وکړي چې تاسې به په پوه سوي یاست، در دې ځای پورې یو ستونزه به نه لرئ. راځم پسې پسې نورو 2 مشهورو تعاملاتو ته. پر د تعاملاتو باندې ما څه بیخي ډېر وخت تېرېږي، خو چون چې ډېر مهم هم دي
دغه تعاملات د دوی د پیژندنې لپاره ډېر مهم دي او موږ کیمیا برخه چې وایو په کیمیا کې چې موږ هر شی وایو د هغه شي پر کیمیاوي خواصو باندې باید موږ داسې ډېر فوکس یې او په هغه برخه کې ډېر کار وکړو. مالګې د مالګو سره هم تعامل کوي. زه یو مثال درته وایم، یعنې که چیرې موږ تاسې یو مالګه راواخلو د بلې مالګې سره یو ځای کړو، دا هم ډبل تعویضي تعامل سرته رسوي. مثلا زه راځم سوډیم کاربونیټ دا یو مالګه ده، سوډیم کاربونیټ دا یو مالګه ده. زه فرض کې یو ځای کومه د کلسیم کلورایډ سره، دا هم یو مالګه ده. دواړې مالګې یو د بل سره تعامل کوي، نور دوې مالګې لاسته راکوي. ډبل تعویضي تعامل دی، کلورین د کاربونیټ پر ځای راځي او کاربونیټ بیا د کلورین پر ځای باندې راځي. نو دلته سوډیم چې دی د کلورین سره تعامل کوي، د خوړو مالګو ورڅخه لاسته راځي سوډیم کلورایډ. دوه مالیکوله سوډیم کلورایډ ورڅخه لاسته راځي جمع. کلسیم بیا د کاربونیټ سره تعامل کوي، کلسیم کاربونیټ، کلسیم کاربونیټ یو رسوبي مالګه ده، دا ورڅخه لاسته راځي. یعنی د دې څخه دا مقصد شو چې مالګې که چیرې د مالګو سره موږ تاسې تعامل ورکړو نو نورې مالګې لاسته راکوي، دوې مالګې سره ترکیبیږي، نورې دوې مالګې لاسته راکوي. لکه سوډیم کاربونیټ او کلسیم کلورایډ تعامل سره کړی دی، سوډیم کلورایډ او کلسیم کاربونیټ ورڅخه لاسته راغلی دی. دغسې راځم د مالګو تعامل د اوبو سره، دا ډېر یو مشهور تعامل دی. د مالګو تعامل د اوبو سره اصلا د خنثی کولو د تعامل برعکس تعامل دی، یعنی ریورس ریاکشن دی د خنثی کولو د تعامل، او دې ته د هایدرولایسیس وایي یا د اوبو په واسطه تجزیه. مالګې د اوبو په واسطه تجزیه کیږي په القلي او چیش سره، په القلي او تیزاب سره. اوس فرض کړئ سوډیم کلورایډ د خوړو مالګه ده، که چیرې موږ تاسې د خوړو مالګه راواخلو او د اوبو سره تعامل ورکړو، د اوبو په واسطه دغه NaCl تجزیه کیږي. زه به دا HOH ور ولیکم، د اوبو سره چې کله یو ځای سي. هایدرولایسیس په هر وخت دپاره چې وي په یاد لرئ، هایدرولایسیس دا د لایسیس کلمه د تجزیه معنا لري. هایدرولایسیس د هایدرو د هایدریت څخه سوی دی، یعنې د اوبو په واسطه تجزیه. اوبو سره ترکیبیږي خو دا شی تجزیه کوي. څنګه تجزیه کوي ورته ګورئ، دغه H د سوډیم پر ځای راځي او سوډیم چې دی د H پر ځای راځي، ډبل تعویضي تعامل دی. نو دلته به سوډیم هایدروکساید جوړ سي. سوډیم که چیرې د H پر ځای راسي نو خو معنا یې دا سوه چې د OH سره به تعامل وکړي، او دا یې د OH سره تعامل جمع سوډیم هایدروکساید په لاسته راغلی. هلته H که چیرې د Na پر ځای راسي نو خو معنا دا ده چې د Cl سره به تعامل وکړي، نو HCl به ورڅخه جوړ سي. داسې که چیرې تاسې هره مالګه راواخلئ اوبو ته یې ور واچوئ، د اوبو سره دی تعامل وکړي، نو د اوبو سره د هایدرولایزز تعامل په نتیجه کې دا مالګه تجزیه کېدای سي په القلي او مربوط تیزاب سره. زه به یو پیچله مالګه درته وایم، مثلا کلسیم، دونه پیچلې به هم نه ده، خو کلسیم کاربونیټ ته وګورئ. کلسیم کاربونیټ یا حقي ډبره، که چیرې موږ دا راولاړ سو د اوبو د دوه مالیکوله سره یو ځای کړو، د اوبو یو مالیکول سو دا یې د اوبو بل مالیکول. د اوبو د دغه دوو مالیکولو سره د تعامل په نتیجه کې دوی په تیزابو او په القلي باندې بدلیږي. صحیح ده؟ څنګه بدلیږي؟ OH څو دانې ګروپونه دلته لرو؟ دوه دانې. دا دواړه به د کلسیم سره تعامل وکړي، د کلسیم سره به تعامل وکړي. کلسیم هایدروکساید یو قوي القلي ده، دا به ورڅخه لاسته راسي، یا مړه احاک به ورڅخه لاسته راسي. جمع
هلته په خپله دوه هایدروجنه پاته دي، د کاربونیټ سره به کاربونیک اسید جوړ کړي چې یو قوي تیزاب دي. صحیح ده؟ داسې ما درته وویله د دوه مثالونه خو ما درته وویله چې په لسهاوو په سلهاوو مثالونه موږ تاسې ووایو. هماغه خبره ده چې مالګې تعامل کوي د اوبو سره او د اوبو په واسطه تجزیه کېږي، د هایدرولایزس تعامل کوي په خپلو مربوطه القلیګانو او تیزابونو سره. بس نو کیمیاوي خواص پر همدا ځای باندې پای ته رسومه. د مالګو ډولونو ته راځمه. یو د مالګو دا اوس چې څونه مالګې موږ تاسې وویلې، د دغو مالګو د دوی په ترکیب کې د عناصرو له مخې ډولونه درته وایمه چې اکسیجن نه لرونکي مالګې یا باینري سالټس باینري مالګې دي، او بل د ترنري مالګې یا اکسیجن لرونکي مالګې دي. اوس ګورئ دغه مالګې باینري مالګې دي چې اکسیجن په خپل ترکیب کې نه لري، لکه اوس مثلا یو څو مثالونه موږ تاسې دلته درلودله. سوډیم کلوراید دی، پوتاشیم بروماید دی، لیتیم ایوداید دی. یعنی دوه عنصري مالګې هم ورته ویلی سي، اکسیجن نه لرونکي مالګې هم ورته ویلی سي. مختلف مثالونه یې درلودلی سي، یا سوډیم فلوراید دی اف او داسې نور. او بل بیا اکسیجن لرونکي مالګې وې، لکه دا اوس مثلا سوډیم Na سوډیم ClO3 سوډیم کلوریټ. دغسې پسې راځمه مګنیزیم کاربونیټ. دغسې پسې راځي المونیم فاسفیټ PO4. اکسیجن لرونکي اکسیجن نه لرونکي، دا خو ډېره ساده خبره ده. یا دوه عنصري او څو عنصري. دا په څو عنصري کې نو یو بل مثال درته ویمه، کلسیم 2 په قوس کې PO4 قوس بند ضربې 2 او دا به هم باید 3 شي. دا اوس موږ تاسې د کلسیم فاسفیټ مثال وایي، دا دوی ما درته ویل. نو مالګې یو باینري سالټس دي، بل ترنري سالټس دي. یا یو اکسیجن نه لرونکي مالګې دي، بل اکسیجن لرونکي مالګې دي. دا د اکسیجن د شتون او نه شتون له کبله د مالګو ډولونه شوله. اوس راځم د مالګو استحصال ته. مالګې پر دوه ډوله لاسته راځي. یوې طبیعي لاسته راوړنه ده، بلې مصنوعي لاسته راوړنه. مصنوعي لاسته راوړنه ده اوس ما تاسو ته څو معادلې وویلې چې د مالګې او تیزابو د یو ځای کېدو څخه یو نوې مالګه لاسته راتلل، د مالګې او مالګې د یو ځای کېدو څخه لاسته راتلل، صحیح ده، مالګه لاسته راتلل، د مالګې او القلي د یو ځای کېدو څخه لاسته. درې استحصال مې دا اوس درته ویلي په مصنوعي طریقه باندې چې په لابراتوار کې لاسته راځي. یوه طریقه یې بله ده په مستقیم ډول، که چیرې موږ یو فلز او غیر فلز سره یو ځای کړو هم مالګه لاسته راځي. مثلا سوډیم دی، دا ډېره مشهوره طریقه ده. که چیرې موږ دا په مستقیم ډول د کلورین د غازاتو سره یو ځای کو، نو سوډیم کلوراید د خوړو مالګو څخه لاسته راتلی سي یا لاسته راځي. په مستقیم ډول د فلز او غیر فلز د یو ځای کېدو څخه هم موږ ته مالګې لاسته راځي. دا یې څلورمه طریقه شوه. درې طریقې مې مخکې په هغه کیمیاوي خواصو کې درته ویلي دي. بل بیا طبیعي لاسته راوړنه شوله. لومړی طبیعي لاسته راوړنه هم دوه مهمې لارې لري. یوه چې د کاني ده، یوه کاني لاره ده. یعنی په دنیا کې موږ د مختلفو مالګو کاني سرچینې لرو، د ډبرو په شکل جامد دي، هغه راوړل کېږي، استخراجېږي او بیا په کومه موخه چې کارول کېږي د هغه دپاره کار ځینې اخیستل کېږي. یعنې د ځمکې په وچه برخه کې په لیتوسفیر کې چې وچه برخه ده، په دې کې د کان په شکل باندې مالګې وجود لري، هم د خوړو مالګه او هم د نورې مالګې شتون لري. نو دا مالګې که موږ استخراج کړو، دا یو طبیعي لاسته راوړنه شوه. دوهمه خبره چې ده
په سمندرونو کې منحل، په اوبو کې منحل، په اوبو کې منحل مالګې دي چې دا هم یو طبیعي سرچینه ده. په اوبو کې منحل مالګې، په اوبو کې منحل مالګې دا څنګه لاسته راځي؟ مختلفې لارې چارې د دې په واسطه فلټرونه په دنیا کې کارول کیږي. په دنیا کې تقریبا ډیره برخه د خوړو مالګه چې ده د سمندرونو څخه لاسته راوړل کیږي. هغه هیوادونه مالګه د سمندرو څخه لاسته راوړي، د سمندر د په اوبو کې د منحلې مالګې څخه خپل د خوړو وړ مالګه لاسته راوړي. هغه هیوادونه کوم چې سمندرو ته لار لري، خاصتا هغه اوبه د سمندر اکثر اوبه چې په خپل ځان کې په خپل ترکیب کې مالګې لري، د مختلفو فلټرو څخه استفاده کیږي چې دلته په دې درس کې زه نشم کولی چې هغه یادونه وکړم. مختلفې حل لارې چارې شته چې د مالګو د استحصال یا د لاسته راوړنې دپاره د اوبو څخه که په اوبو کې په منحل شکل وي د هغو څخه د لاسته راوړنې مختلفې طریقې شته چې اوس زموږ تاسې وخت ضایع کوي. زه راځم په آخر کې د مالګو نومېښودنې ته او نور به مالګې به پای ته ورسوو. د مالګو نومېښودنه چې ده دوه ډوله مالګې دي. یو د دوه عنصري دي، لکه اوس مثلا سوډیم هایدروکساید دغه سوډیم کلوراید وبخښئ، د دوه عنصري و چې اکسیجن نه و پکښې کې. پوتاشیم کلوراید دی KCl، لیتیم ایوډاید LiBr فرض که دلته هم دا د اکسیجن نشته. په دې کې داسې کوو لومړی د فلزونو مخلوط پوره، مثلا دلته سوډیم، وروسته د بغیر فلز د نامه په پای کې د آیډ کلمه اضافه کوو. کومه کلمه اضافه کوو؟ د آیډ کلمه. اوس ګوره سوډیم پوره د فلزونو اخلي، د کلورین په پای کې آیډ کلمه کلوراید. پوتاشیم د فلز پوره نوم پوتاشیم، د کلورین په پای کې کلوراید، د ان پر ځای باندې IDE، کلورین پر ځای باندې کلوراید وایو، پوتاشیم کلوراید. لیتیم بروماید، برومین دی بروماید، صحیح ده. او بل خو نو اکسیجن لرونکي مالګې دي، هغه څنګه دي؟ هغه د یو فلز او د یو راډیکال څخه همیشه جوړي. اوس ګوره پوتاشیم دغه مثلا سوډیم دی ClO څلور سره د سوي دا یو مالګه. دا خو راته معلوم دی چې دا سوډیم دی، نو د سوډیم نوم اخلو. او دا هم راته معلوم دی چې پرکلوریټ دی، دا چې دی پرکلوریټ دی. نو موږ په اکسیجن لرونکي مالګې کې بیخي اسانه نوم یږدو. اول د فلزو مخلو، شمیر ته یې ضرورت نشته شمیر یې ذکر کو، بیا وروسته د راډیکال نوم اخلو، لکه اوس دلته وایم سوډیم کلوریټ، صحیح ده. دغسې اوس مثلا پوتاشیم 2SO څلور سلفیټ، پوتاشیم څه شي؟ پوتاشیم سلفیټ. او داسې نور موږ کولی شو چې په اصطلاح دا استفاده کوو. د نن ورځ دپاره همدومره بس ده. الله تعالی دې وکړي چې دا درس غمېدلی نه وي، خدای تعالی دې وکړي چې تاسې به د دې څخه په اعظمي ډول باندې استفاده کړې وي. ښه وخت ولرئ. پر لوی ستر یزال رب مسپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.